Hello, my name is Dr. Uzma Sayed. سلامونه، زما نوم ډاکټر عظما سید دی. زه د ساري ناروغیو متخصصه یم او دلته په نیویارک کې د کرونا په لومړۍ کرښه کې کار کوم. څرنګه چې د روژې میاشت نو غواړم ډېر روحانیت ته پام وکړم، ځکه نو د موټر چلولو پر وخت مې د قرآن تلاوت ته غوږ نیولی وي. موږ ډېر ګاونډیان لرو چې د روغتیایي کارکوونکو د ملاتړ پر پار یې لوحې نښلولې دي. دغسې ملاتړ چې وینئ نو ډاډه سئ. ډېرې زیاتې د ملاتړ لوحې لیدلی سئ. My name is Amrin. I'm a hematology nurse working. زه د لوینې سره تړلیو ناروغیو نرس یم. په مرکزي لندن کې کار کوم. د تیرو کلونو پرتله سږکال روژه ډېره زیاته بیله ده. ما ته یې دلته په مرکزي لندن کې یو ښه اپارتمان راکړی. له روغتونه د پښو لار ده. تلل او راتله ډېر اسانه دي. په دې چې ما د خپل مور، پلار او نیا سره ژوند کاوه او هغوی په هغه ډله کې دي چې ډېر زیانمنېدلی شي. ځکه نو زه په کور کې روژه یوازې ماتوم. زموږ لویه کورنۍ ده. زه د خوړو په ډک میز اموخته یم. زموږ کره هر ماښام روژه ماتی سم اختر وي. جوماتونه تړلي نو په جمع د ماښام لمونځ نشته. So I've got a little bit of my clean PPE. د خوندیتوب جامې مې لږ لا اغوستې او ځم چې لمونځ وکړم. د دې ماسکونو له لاسه چې پر پزه مې فشار راوړي، تاسو وینئ چې پلستر مې اوس پر مشلولی. په عادي وختونو کې موږ د لمانځه لپاره له کوره مسله راوړو، خو اوس چې وبا خپره ده نو له کوره روغتون ته شی نسو راوړلی. د مسلې پر ځای د لمانځه لپاره له څوکۍ کار اخلم. So I've just received a phone call from my mom. مور مې تلیفون راته کوي. خدای دې لري هر ماښام زنګ راوهي چې روژه ماته یې را په یاد کړي. چې رښتیا درته ووایم نو روژه ماتول مې په کار کې هیڅ نه خوښیږي. خو مهمه ده چې موږ خپله روژه پر وخت ماته کړو. ځکه نو سپک شی خورم، بیا بهر ځم، یوازې 2 دقیقې دمه کوم. So just wrapping up work now. کار سره ټولوم، کور ته د تلو چمتووالی نیسم. ډېره اوږده ورځ وه. واضح ده چې تنده احساسوم، ځکه د خوندیتوب جامې او ماسک چې واغوندم نو ډېرې مې تږې کوي. په تېره بیا د ورځې په پای کې، خو شکر کاږم چې له روحي پلوه د ملاتړ احساس کوم او همدا مې ډېرې اندېښنې را اراموي. So iftar time is quite hectic actually. We're usually د روژه مات پر وخت مو بیړه وي. ډېری وخت هڅه کوو ژر ژر خواړه چمتو کړو، ساعت ته ګورو او په تلوار کارونه کوو. Just on my way home from work. له کاره کور ته پر لار یم. 15 دقیقې د پښو لار ده. د روژې تر ټولو سخت ساعت همدا دی. د دې کفۍ تر څنګ تېرېږي چې په دې ټول بندیز کې پرانیستې هم وي، خو یوه پیاله چای هم پکې نشئ اخیستلی. ډېر ژر کور ته رسېږم. ستومانه ورځ وه. هغه به کوم ساعت وي چې کټ ته ولاړه شم او یو سترګه خوب وکړم.